بسم الله الرحمن الرحیم. د امریکې د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس ښار کې د روانې میاشتې د 9 تاریخ نه داسې اور لګېدلی چې پکې تر اوسه 40 کسان وژل شوي، په زرګونو بلډینګونه او کورونه سوځېدلي چې د هغې له وجې په میلیاردونو ډالر ضرر رسېدلی. اوس نو که د دنیا په سطحه یا زموږ په شخصي ژوند کې کوم ناورین یا مصیبت راځي، نو موږ سره باید حتما دا 3 پوښتنې پیدا شي. آیا دا مصیبتونه په انسانانو تصادفي راځي که تر شا یې کوم راز شته دی؟ دغه مصیبتونه د انسانانو لپاره عذاب دی که رحمت هم کیدای شي؟ د مصیبتونو پیغام د انسانانو لپاره څه دی؟ السلام علیکم، زما نوم عبدالفتاح اکبري دی. زه په اسلامي او جنرال معلوماتو پسې ریسرچ کوم او هغه بیا په یوټیوب کې خپروم تر څو په اسانۍ د خلکو د لاسرسي وړ وګرځي. نو که تاسو ځان ته یو معلوماتي سرچینه پیدا کول غواړئ، نو دا چینل در سره سبسکرایب کړئ. راځو خپلې موضوع ته. الله عز وجل د قرآن کریم د الشورى سورت په 13 نمبر آیت کې داسې فرمایلي: ما اصابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم. د دې آیت ترجمه داسې ده: تاسو ته چې هر مصیبت رسیږي دا ستاسو د ګناهونو وجه ده. یعنې دا په دې معنا چې د هر مصیبت دلیل زمونږه کړل شوي ګناهونه دي. نو د دې آیات د ترجمې نه وروسته باید بیا زمونږ په ذهن کې دا سوال راشي چې د تاریخ ټولو نه ډېر غټ مصیبتونه یا سختۍ دا په انبیاو، صالحینو، صحابو، تابعینو راغلي دي. آیا هغوی ګناهګارانو یا د هغوی ګناهونه په دې حالت کې و چې باید پرې مصیبتونه راشي؟ ګورئ عزتمندو، الله عز وجل د انبیاو، نیکانو مسلمانانو، عامو مسلمانانو، غټو ګناهګارو انسانانو او کافرانو سره جلا جلا معاملې کوي. دا په دې معنا چې که په انبیاو او نیکانو خلکو باندې مشکلات راځي، دا د دوی د درجو د اوچتولو لپاره، او که په عامو مسلمانانو او ګناهګارو انسانانو یا کافرانو باندې مصیبتونه راځي، دا د دې لپاره راځي چې دوی خپل غلطیانو ته متوجه کړي یا په بعض حالت کې عذاب وي په دوی باندې. خلاصه دا چې هر څوک ظلم کوي یا د فطرت خلاف کار کوي، نو دا باید مصیبت ته په انتظار کې اوسي. دویمه پوښتنه: آیا که په عامو مسلمانانو، ګناهګارو انسانانو، کفارو باندې کوم مصیبتونه راځي دا عذاب وي؟ نه، مصیبت هر وخت عذاب نه دی، بلکې دا رحمت هم کیدای شي. مصیبت هغه وخت عذاب دی چې پکې انسان د الله عز وجل لخوا نه ناامیده او پکې ډېرو نورو تیارو ته لاړ شي. خو هغه وخت رحمت دی چې پکې انسان الله رب العالمین ته توجه وکړي او هغه ظلمونه او ګناهونه او بد اعمال چې ده کړي، الله رب العالمین ته توبه وباسي د هغه نه. دا بیا په حقیقت کې د انسان لپاره مصیبت رحمت دی. اوس اخري پوښتنه دا ده چې مصیبت انسان ته څه پیغام ورکوي؟ د مصیبتونو متوجه کېدل انسانانو ته دا پیغام لري چې انسانان دې په خپل کړنو او ژوند باندې سوچ وکړي او هغه ظلمونه او بد کارونه چې دوی کوي د هغه نه د لاس برداره شي. اوس که چېرته د امریکې حکومت او خلک په اسلامي نړۍ باندې د ظلمونو نه لاس واخلي، نو مطمئن اوسئ چې د ډېرو دنیوي افتونو نه به په امان کې وي او الله رب العالمین به پرې هغه نه راولي. او دغه خبرې زمونږ په ژوند نه مصداق کوي. که چېرته خدای ناخواسته زمونږ په ژوند کې یو مصیبت راځي، مونږ باید هغه عوامل پیدا کړو چې د هغه په وجه باندې مونږ ته مصیبت متوجه شوی او هغه کارونه پرېږدو او الله رب العالمین ته توجه وکړو تر څو دا مصیبت مونږ ته د رحمت ذریعه شي. دا زمونږ د نننۍ ورځې ویډیو وه. الله رب العالمین مو ښاد و آباد لره. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.